دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے درون دا یو علاقی و بادشاہ جبلہ ابن هم نوم اغا جبلہ راغی او مسلمان شو چې مسلمان شو نو بادشاہ سره ډیر خلک ډیر لوی قوم سره مسلمان شو او صاحب مسلمانانو پاغي انتهایی د خوشاله اظهار وکړ ولې چې یو علاقه بادشاہ یو کس ته دعوت ورکړي مسلمان بشي بل ته ورکړي دا خو بادشاہ مسلمان شو چې بادشاہ مسلمان شو خو دې سره ټول علاقه ډنګېده او بل رعیت سره مسلمان شو ډیر خلک خوشاله حضرت عمر فاروق د جبل ته دوی زما عمره تلکیږي عمره کوم علوی زده سره زم دون پروتوکول ولا حضرت عمر ورکم چې आवाज هغه ملاقات نه وسره لکه د دې نه چې پاکستان باچا ریاض تلل شي او د هغه د نه د ریاض باچا وسره یو ځای راشي او عمره وسره وکي دا څه څوک کوي ملاقات وشي ډوډۍ پیوخري ایرپورټ ته مولا راشي خو بیا که هغه بادشاہ بار چکرې لګي نو بادشاہ وسره نه ګرځي پولیس وسره ګرځي او افسران وسره ګرځي او صاحب دی جبل سره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینه نه را روان شو مکه ته وسره راغی او ظاهر د تاسو ته پته چې هغه زمانہ کې موټر نه وي نه جزونه او نه لارې وي د خوانو سفر نو سونه وسره حضرت عمر صاحب تکلیف برداشت پکار دا چې وسره پولیس لګلې و چې د حفاظت کوي لار شي عمره پیو کې سرکاری دو درې افسران دغه زمانه به لګلو چې لار شي عمره پیو کې نه حضرت عمر په خپل وسره را روان شو دا پروتوکول او د مدینه نه وسره مکه ته راغی او طواف شروع اوس اتفاق ته ګورا چې طواف دوران کې داغه د لنګ چره انسان چې طواف کوي عمره کوي نو داغه لنګي والی لاندې د پرتوک پځه او د کمیس پځه د ځان صادر ته وکړي دا لنګ پلوي چې ته پزمکا راخکل کېده یو باندې سي قدم واغښت ورده پلنګ کې خو پوی نشو انسان دلته خورشي دا غخپا به اختیار د جبله بادشاہ پلنګ رااله او جبله چې سین قدم واغښت زور واغښت نو لنګ ته اوس پردې شو نو هغه لنګ نه عورت ښکارا نشو هغه زر خپل لنګ روچت کو ټیک برابر کو خو دې جبله بادشاہ لاس اوچت کو باندې سیله مضبوطه سپېړه ورکړه ابو دولا او داسې سپېړه ورکړه چې اغله سیب دا مخ زخمی کو داسې مضبوطه سپېړه ورکړه زخمی یې کو چې زخمی یې کدا مخ ګوراس خو د انصاف دا ور دی قبل سوکوي نو به چې زخمه مسلمان بادشاہ دیو سپېړه راکړه د دبسکو نه فورا لال او حضرت عمر فاروق ته درخواست وکړ وې د جبل ما نه سپېړه استره هغه راغوښته وې سپېړه رته استره وې او ویلې وې دما پلنګ خپکه خودا او ما نه لنګ لاندې پریوته وې لکه پلنګ د خپل کې خودا وې سیب د خو طواف کې روانو د ما خیال وطنو به اختیار درس شوی دی بس حضرت عمر صاحب جبلته وې ته زمون میل میں مسلمان شوي مونږ در باندې ډېر خوشاله ما دل دون عزت درک ګور هغه دینه دې پورې د سره عالم او نور عزت بم دل خدایم درک یو زبم دل درکوم خو چې ته مسلمان شه د مسلمانانو یو قانون دی دغه پاسداری وکاو کپاغه قانون زاملونه کم نو مانه الله د قیامت پرسته پوس کوي او کپاغه قانون تا عملونه کو نو تا نه بم خدای د قیامت پرسته پوس کوي ګور په نرمه پویو وې څه قانون دی وې قانون دا دی چې یا خو به دا باندې سي رضا کول غواړي مونږ به مرته مینځداري وکړو او تبه مرته مینځداري وکړه رضا کوبه او یا بدای چې کدا سینینو سپېړه بدنو باسي او چې هغه دا وورېدا هغه سترګې سرې شوې خمانه به باندې سي سپېړه بس زبر دی رضا کو دته به مینت کوم باندې سي ته اخو بادشاہ داغه په جامه خو چته خوره نه وپروته او بیا د روم کافران بادشاہ چې کوم کفر کې پاتې شوی داغي خو ډېر لوی نشوه داغي نشوه اسمان ته رسیدا زبدیره دا کوم مینه وې سیب خپکهګه ما د اسلام قانون داده اسلام ته چې داخل شو دغه خبره پکې نشتا حضرت عمر فاروق د نبی علیہ السلام زمانہ کې مکه مکرمه کې او خدوا فاطمه نوم فاطمه د پیغمبر علیہ السلام د لور د نوم پشان نوم هغه اغلا کړو هغه فاطمه د بنو مخزوم قبیله وا مخزومیه وته وي چې غلا کړي وسبا نو بس نبی علیہ السلام پیرال او پیغمبر علیہ السلام ته پیشوا او حضور پاک فیصله وکړي لاس پته کټ کو دی خیزه کې خې مړون بده کټ کو وای صحابه یریدل شیب دا خدا لوی سردار لور دا او ډیره خشته جنې ده او کدین الله سپری کو فتنه جوړه نشي قومي بلواونه کی او خلق راته چت نشي او دا واپس کافر نشي دا بس کېږي د دې جنې نه با لا څنګه پرې کېږي
نو صحبه ټول راغون شو او نبی علیہ السلام ته سفارش کول پکار چې دا یو پکې ماپ کی دا پکې ماپ کی وی دا به سفارش بسوک کوي نو غاړه چانه خودا نو د حضرت زید ابن حارثه چې د پیغمبر علیہ السلام کم آزاد کرده غلامو دا غزوه اسامه ابا د پیغمبر علیہ السلام ډیر خوخو ډیر زیاته مینه و سره ګوره د غلام بچو سره نبی علیہ السلام دومره مینه کړی د انصاف غره دیتا وای عادل حالانکه زید ابن حارثه غلامو د حضور پاک او دې بچو نو دې په پیغمبر علیہ السلام د قرون باندې کې خاوت کې نو ځان سره دا معشوم او د شکل نمتورو او حضرت حسن به په دارون ځان سره کېنو بی بی عائشه وی یو ځل د اسامه د پیغمبر علیہ السلام غیږ کې ناستو پوزه بيدلې و قنې بيدلې وی ما لاس ورمخ کې چې د الله رسوله دا معشوم دی خوا کا چې دا پوزه ولا پاکه کم وی حضور پاک وی نه عائشه زب ولا پوزه پاکوم وی قسم دی حضور پاک په خپل مبارک لاسونو دا اسامه قنې پاکه کړې او ما ته وی چې اے عائشه احبه د سلامین کوا فانی احبه زما ډیر خوښ دی ګور زما خوښ دی داسې یو قانون پرېښی دی دنیا ته داسې قانون چې څوک نشي ویلی چې پیغمبر علیہ السلام غوندې شخصیت یوازې بادشاه نو د الله څونه محبوب د غلام د زوی سره دونه مینه کړې ده د مخلوق ته یو باب پرېښی دی مخلوق د زمانې ته د انصاف یو دروازه پرېښې ده چې د غلام بچی سره د رنګ تور زما دومره مینه ده نو تاسو به هم ګورې مینه کوئ کشر سره غلام سره نوکر سره بډیر قدر بکوي یعنی اوس چې دا چا خپل زوی قنې بیګي نو خزه ته وی راشه دا پوزه له پاکه کا خپل ولنه پاکي د خپل نوسی کې دا چا قنې بیګي نو خزه ته وی راشه د ماشوم پوزه پاکه کا خپل ولنه پاکي او الته عائشه وی زوله پوزه پاکو مینا عائشه زبا پاکو ما قبل سنه الله اکبر د حضور پاک د دې ګوتو برابر قیمت بل دشتا نشته دی پاغه ولا پوزه پاکه کړه پلاسو مبارک باندې دا د حضور پاک انصاف دا ولی دا دومره اسلام خور شو او دا جوق در جوق پا لکونو خلق په اسلام کې ولی داخله دل د حضور پاک انصاف ته قتل هغه کې ډېر لوی انصاف او بے انصافي پکې نه و هغه مخلوق له کم سبق ور کړی دی او مخلوق له کم مینه ور کړی دا قسم دې ارچا به ما سره ډېر مینه ده چام د بے انصافه الزام چې ته منافق به لګاو منافقان خو بي داسې او کافرانو به د بے انصافه الزام کله کله لګاو مسلمان سوال نه پیدا کېږي داسې انصاف نو خبره مې دې پورې کولا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی او جبله چې دین هغه وی چې صاحب دنه به معافي غواړم وی ګوره ته اوس مسلمان شوې او اسلام هم دغه شی غواړي نو جبله وی حضرت عمر صاحب ته وی مال لګ مهلت راکا زه په کې زرا ځاکم عمر صاحب ډېر خره مهلت بدر کم باندې او باندې سیم کلکو باندې سی وینه داسې چته کېږي انصاف بغواړم مال مفتو کې سپېړه را کړې ده او سترګې را لخو کړې ده او مخ غاښ خوږ دی داسې مضبوطه سپېړه بوله ورکو پرېږدم چېته انصاف اسلام کې دواړه برابر عمر صاحب ته هغوی ماله مقرر ادا به کوم ډېره ښه ده موقع به درکم اوس هم جج تاریخ ورکوي که نه د دې تاریخ کې جوړ او کې کوم وکړه ډېره ښه ده که نه بل تاریخ کې فیصله به نو عمر صاحب ډېره ښه ده هغه جبله د موقع نه فایده واخېسته او غلې غوندې د شپې واپس خپل روم ته وتښتېد بیا عیسایي شو مخکې عیسایي مسلمان شوی بیا عیسایي شو او چې لاړ نو هغه خپل قوم ډېر زیات استقبال والا ورکړ او ډېر عزت یې والا ورکړ او واپس یې په خپل تخت باندې په کرسۍ واپس بیا کېنو بیا بادشاه شو اسلام لا عمر صاحب نه چا تپوس وکړو وی صاحب څه چل به دې کړی و که نه لکه ها یو خبره نه یېره شوه هغه جینۍ چې اسامه لاړه او نبی علیه السلام وی څوک به پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې دا جینۍ معاف کړي دا خو مالداره جینۍ ده او د لوی قوم ده او که لاس دې پرې کوي غم جوړ نه شي یاره وی دا اسامه ډېر خوښ دی وي ده ته وایو دی به حضور پاک ته سپاره شو او محبوب اسامه وی ته نبی علیه السلام ته سپاره شو که هغه وی ډېره ښه ده لاړ حضور پاک ته کېناسته وی دا الله رسوله دا فاطمه مخزومیه جینۍ چې ده د یو مالدار کور سره تعلق لري خشتم ده جینیم ده او که دا لاس دې پرې شي بونډی به شي او ټول قوم به خفه شي څوک به په نکاح هم نه علي بیا او صاحب ټول قوم غم جوړ نه شي راته معامله خرابه نه شي چې دی ووینو حضور پاک سترګې مبارکې سرې شوې وی اتشفع فی حد من حدود الله ته د خدای په احکاماتو کې سپارښونه کې داسې حد حکم او بیا حضور پاک سو فرمایل والذی نفسی بیده
زما د قسم په هغه ذاتي چې سامې د چا په لاس کې ده، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اعاذها الله منها. نو وی که چرته زما لور فاطمه غلا کړې وي نو هغې نه به مې لاس پرې کوم. دا خدا فاطمه ده، که زما لور فاطمه غلا کړې وي قسم مې د الله په ذاتي چې هغې نه به مې لاس پرې کوم. دا خو پخوا او انما وی د ما نه مخکې قومونه په څه هلاک شو، په څه هلاک شو؟ هلکت من کان قبلکم، په څه هلاک شو؟ په دې چې کله به یو غریب سړي روانه وکړه نو اقاموا علیه الحد، نو په هغه به حد جاری کو، او چې شریف او مالدار به پکې روانه وکړه نو په هغه به حد نه قایمو. زموږ اسلام کې د غریب او د مالدار، د امیر او د مولا، د خوار او د غریب او د ګدا هیڅ فرق نشته. بای سړی وي دا مالداران خلک او دا سپیمې به ترنګۍ په دې غریبانانو باندې، بای سړی وي نوابان او چودریان او دا سپیمې به ترنګۍ. هلکه ولې؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې خدای ته ډېر خوښ او بهترین پرهیزګاره سړی دی. غریب دی ولې نه؟ یو چوړی چوړی چې دا غول پاکه یو مسلمانی، یو جارو کخ چې مسلمانی، قسم په خدای چې 50,000 او 1,00,000 اوباما د امریکای بادشاهان او د روس بادشاهان یو ځای کا که د خدای په دربار کې ردی مسلمان نقطم رسی. اسلام عدل غواړي، عدل. نو او نبی علیہ السلام ودا داسې ته کټ بالکل یې رعایت وسره ونه او بیا خدای سوکل هغه جنیو ادم شوا. عائشہ صدیقہ فرمایي وی حسنت توبتها، وی ډېره ښکلې توبه ویسته بیا. او پیغمبر علیہ السلام لبراتلا د مسلو تپوسونه به کول، نو ما به د دې مسله پیغمبر علیہ السلام ته بیانوله، هیڅ مسله جوړه نشو. بهر کیف هغه جبله خو بس موقع نه فایده واخیسته او تختید روم ته، قوم واپس بادشاہ کا او ډېر لوی عزت یې ولا وکړ. حضرت عمر ته چاوي صاحب لږه گزاره به دې کړې وه، باندې سی به هم دوړه دبکه کړې و، پې کړې به مو معاف کړې به هغه سړی خو لا واپس عیسایي شو. عمر صاحب وی زمونږ دغه وسو او ما د خپل ښکلي پیغمبر نه چې کم چل زده کړی دی او څه مې ته زده کړي دي او کوم سبق مې ته ویلی دی، نو هغه هم دقه دی چې دا ما څه فیصله وکړه. باقي خوښه د خدای ده، که څوک مسلماني او که څوک کافر وي. خوښه د هر سړي خپله ده، که مسلماني کېږي او کافر کېږي خپل کار به کوي، خو زه به د انصاف نه فایده اخلم. یو صحابي چې ته روم ته تللی و، دې نه پس چې روم ته لاړه د جبله اورېدلي و چې د مدینې څه خلک راغلی دی، نو جبله هغې راوغوښتل وی دا مېلمانه راولئ. چې څنګه رالل کېنول ځان ته مخامخ په شاهي دربار کې. جبله ورته ما پېژنې؟ وی نه. تاج یې ورته کوز کړ، هغې به تاج اچولی و، دا مخ به بل شان روبن به اچولی و. وی اوس مې پېژنې؟ یاره وی څه شک خو م لږ ډېر در باندې راغی. وی هغه جبله م یاد؟ او وی موږ هم پېژندې. وی دا هغه جبله یم ښه ابن هم، چې زه مسلمان شوی وم او بیا هغه بانډیسي نه مې څپېړه وایسته واپس رالم، بدل لا نه حضرت عمر اخېستم. هغې ورته وی صاحب غلطی دی وکړه، سړی به رضا شوی و، لږ صبر، ما به رضا کو. وی خیر دی مونږ به رضا کړی و، د سره به مدد کړی و. نو دا تا ولې اسلام پرېښود واپس عیسایي شوې؟ هغه جبله ورته وی اوس مې اسلام تړه کېږي. هغه 4 5 10 شل ورځې چې ما په مسلمانۍ کې تېر کړي دي، هغې چې د ما پړکه ما چاپه لګولې ده، هغې پسې ډېر خفه یم، زړه مې ورپسې خارخ کوي. نو بیا راځه، هیڅ خبره نشته، بیا واپس مسلمان شه. وی نه را پورې به خلک خاندي چې کله مسلمانېږي او کله عیسایي کېږي. یاره په یو شرط مسلمانېږم، که عمر ما له لور په نکاح راکوي، که عمر امیرالمؤمنین لور راکوي، نو دا به مې بانه شي چې زه که بیا مسلمان شم چې عمر غوندې لوی بادشاه چې دنیا ته رپېږي هغه راله لور راکړه. دې صحابه ورته وایي که زمونږ لوڼه غواړې خو اوس به درې درکړو، او که د عمر لور غواړې نه خو زمونږ اختیار کې نه ده، د هغې اختیار کې ده. وی تپوس ته وکړې؟ وی ښه ده مونږ ځو مدینې ته، که چېرته عمر لور درکوله مونږ بیا راځو. وی بس که هغه لور راکوي زه بیا مسلمانېږم. دوی رالل حضرت عمر فاروق ته یې وی صاحب مونږ خو روم کې هغه جبله بادشاه سره میلو شو، د هغه کې خو د اسلام نقش هغه خارخ پروت دی، خو بیا مسلمانېږي، خو د شرمېږي چې خلک به راپورې ټوقې کوي. نو یو شرط یې ښه دی، وی که عمر ما له لور راکوي نو زه مسلمانېږم. عمر ورته وی ای د خدای بندګانو ولې مو ورته ښه نه کوله؟ کړې به ووته، دا خو لا یو لور ده چې د یو عام سړي د ایمان او د اسلام نه د عمر په شلګلو نوړه قربان. شابه
زما په لور چې یو سړی مسلمانېږي فوراً ورته ښه کوئ هله شا به اصغلوئ او رایولئ. دوی لاړل چې روم ته واپس او پیاده مزل وی وخت په لګېده چې روم ته واپس ورسېدل شور شغرب او جلسه جلوس او چغې اورې وې. تپوس یې وکړو وی څه چلو شو؟ وی دا هغه زموږ بادشاه جبله مړ شوی دی په جنازه یې ور وختل. اسلام یې واپس په نصیب کې نه.